د تجوید زده کړې یوټیوب چینل ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ او روغ یاست. دوستانو، نن د درس د پیل په اړه باندې یو څه بحث کوم. د تجوید درس چې موږ را پیلوو، لومړی په هغه کې د ژبې برخې وایو، یعنې چې ژبه کمې برخې لري د تجوید او قرات په اصطلاح سره. د هغه څخه وروسته د غاښو نومونه وایو چې د انسان په خوله کې څو غاښونه دي، کم نومان لري. او د هغه څخه وروسته مخارجو ته ورداخلیږو، د حروفو مخارج وایو. د مخارجو د موضوع څخه وروسته بیا د تجوید د علم تعریف، غرض، فضیلت، موضوع، واضعین، پر دغو شیانو بحث کیږي. او ورپسې د لحن بحث دی، او ورپسې د حروفو صفتونه شروع کیږي. د ژبې برخې او د غاښو نومونه او همدارنګه مخارج مو ځکه د تجوید د علم د تعریف، موضوع، غرض، فضیلت، حکم او واضعینو څخه مخکې بیانوو چې اړینه او ضروري ده چې باید لومړی ژبه، د غاښو نومونه او همدارنګه مخارج د حروفو وپېژنو، ځکه زموږ او ستاسو کار د حروفو د تصحیح سره دی، د حروفو د اصلي پېژندنې سره دی، چې باید حروف په کوم ځای کې ادا کړل شي، د کوم مخرج څخه راوځي، څنګه ادا کیږي. نو په دې اړه باندې ستاسو نظر هم راته مهم دی، او دغه مو د درس طریقه ده. انشاءالله درسونه به ډېر ژر شروع شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.